ما ته پرون یو ټلیفون وشو، یو تن راته کال وکړو، بس مسلې وتپوسلې، په آخر کې راته وایي مولانا صاحب زه درنه یو ذاتي مسله تپوسم، خفه کېږي په پې نه. ما بلکل وتپوسه، خو ماله به جواب راکوي د سیاست او د پارټۍ نه بالاتر. ما چې سیاست او پارټي بازي کولې به هر حال نو زه بیا داسې یو غریب مولا نه وم ځکه چې بیا خلک پیسې هم ورکوي که نه چې د چا سره ها میلاوی. مې دغه په ما کې نشته دی، په ما کې حق ویل دي. او د دې وجې نه ملګري ما ته وایي ته داسې خبرې کوې چې ته به د خپل ژوند رالنډ کړې. نظام ژوند نه رالنډېږي، الله چې کوم لیکلی هغه به کېږي. بهرحال مې دغه تپوس زما نه مه کوه چې ماله د سیاست او د پارټۍ نه بالاتر جواب راکړه. زه درنه تپوس دا کوم چې ما ته د جهاد صحیح مفهوم وښیه. جهاد څه ته ویلی شي؟ یو مسلمان رالګي بل مسلمان وژني، دې ته جهاد ویلی شي؟ ما ته د دې صحیح مفهوم بیان کړه، جهاد څه ته ویلی شي. مې دا سوال یوازې تا ونه کړو، دا زما نه ډېرو خلکو تپوسلی دی. جهاد ویلی شي د کافر سره جنگ، او چې په نیت کې دا وي چې اعلا کلمت الله، د الله کلمه به اوچتو. کو د کافر سره په ذاتي خبره باندې یا د دنیوي غرض دپاره جنگ کوي، دا هم جهاد نه دی. د کافر سره جنګېږي او نیت دې دا وي چې د الله کلمه اوچته شي، دې ته څه ویلی کېږي؟ جهاد ویلی کېږي. ما ته یې خبره دی بیا مبهمه پرېښوده که نه، بیا دې زما خبرې جواب رانه کړو. زه وایم چې د مسلمان سره جنگ دا څنګه دی؟ جهاد دی او که جهاد نه دی؟ ما د هر چا خپله رای ده، د هر چا خپله فتوا ده. زه د خپل ناقص علم مطابق تا ته دا وامه چې یو مسلمان د بل مسلمان سره جنگ کوي، دا جهاد نه دی، دا جهاد نه دی. او زه مسلمان چا ته وامه چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ویلي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې لا اله الا الله ویل دی بس چرته داخليږي، جنت ته داخليږي. او څوک چې دا کلمه وایي د باندې به زه حکم د مسلمان لګوم تر څو پورې چې د یو قطعي او د یو فرضي حکم نه انکار نه دی کړی. یو سړی وایي زه مونځ نه منم، زه روژه نه منم، زه زکات نه منم، دی په دې خبره سره څه شو؟ کافر شو. چې یو نس قطعی نه انکار کوي، د یو فرضي حکم نه انکار کوي، دی په دې سره کافر کیږي. خو چې دا انکار نه دی کړی، دا انکار نه دی کړی، ها مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، زکات نه ورکوي، خو انکار ترې نه کوي، بیا هم څه دی؟ مسلمان دی. نو څوک چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي دا مسلمان دی او د ده سره جنګ ناروا دی، د ده سره جنګ ناروا دی. دا خو د فقهي مسله ده، د فقهي مسله ده چې په یو انسان کې 99 علامات د کفر یو علامت پکې د مسلمان، موږ به څه حسابو؟ مسلمان. په زور به خلک نه کافر کو، په زور به خلک نه کافر کو. اوس موږ د چا د زړه نه څه خبر یو چې دا کلمه وایي د زړه نه وایي که صرف په خوله باندې وایي. دې وجې نه بل اوس ما تاسو ته درس کې وي که نه، عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل وایي د الله پیغمبره مونږ په دې کافرو پسې ګرځو او جهاد ورسره کوو، زمونږ سره چې دا منافقین موجود دي نو د دوی سره ولې جهاد نه کوو؟ دا هم کافر دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل نه عمره دوی سره جهاد نشو کولی. ولې؟ په خوله باندې کلمه وایي او سبا به خلک وایي چې ان محمدا یقتل اصحابه، محمد علیه السلام خو په خپلو ملګرو شروع کړه او خپل ملګري وژني. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی په ذریعه سره معلومه وه چې دا منافق دی او دا منافق دی او دا منافق دی، بیا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په تورو جهاد نه دی کړی. ما ته د چا د منافقت علم شته؟ نشته. چې کله هغه په ژبه کلمه وایي ما ته به څه وایو؟ دا مسلمان دی، مسلمان دی، موږ به په حکم د مسلمانۍ لګو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معلوم و چې دا منافق دی، خو چې په ژبه کلمه ویلي نو جهاد یې ورسره نه دی کړی. مې زما ناقص علم دا دی، ناقص علم چې کلمه وایي زه به ورته مسلمان وامه. د دې وجې نه خو یو صحابي و په یو غزا کې، غزا له تلي و په لاره کې یو شپنکی و مخې له راغی. چې مخې له راغی دوی پې ګزار کو، حمله یې پې کوله، هغه وایي لا اله الا الله کلمه وویله. صحابي پې ګزار وکړو، ویې وجې ځکه ښکاره علامات داسې چې دا د یارې نه کلمه وویله. لکه ته به یو کافر حمله کوي او هغه ډایرکټ درته وایي لا اله الا الله، نو تا ته پته چې دا دی ځان بچ کوي، نور دی کافر. هغه پې هم ګزار وکړو، ویې وجې دا د یارې نه کلمه وویله. چې
چې کله صحابه واپس رااله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا واقعه بیان کړه. نبی علیه السلام دا صحابي راوغوښتو وی تا دی ولې وجه اذا الله پیغمبر هغه خو د یری نه کلمه ویله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل هل لا شققت قلبه دا زړه دی ولې نشلو چې تا ته پته لګېدلې وي ته دا هغه زړه نه خبر وي چې دا یری نه ویله کو د زړه نه ویله تا ول زړه شلولې یاري نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته سخت رټنه وکړه چې کله هغه کلمه ویله نو تا ته دا حق نه چې تا هغه وجلې وي. نو مې دا واما چې کله یو انسان کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي نو د سره جهاد نشته دا مسلمان دی. دا زما ناقص علم ماته دا وي باقي د هر کس ځان له خپله فتوا ده خپله رای ده. ماته ډېر مولان خو دا فتوی ورکوي چې دا پلان کې کافر دی او دا مرتد دی. مې د مولانو خو بس څه ووایو نو ټیک شو د هغې خو زه نه یم ذمه وه دا ورانه خو بیا هم د دغې ځای نه ده که نه اکثر مولان فتوی ورکوي د کفرو. تاسو به لیدلي په دې نیټ باندې د مناظرې تاسو ګورئ که نه په جومات کې په منبر کې به دننه ناستې مولانو مناظره به جوړ کړي به وایي ته کافر وي بل وایي ته کافر یو وایي ته کافر بل وایي ته کافر حتی تر دې چې پاسې په جومات کې پرزول ورشي پرزول ورشي کلمه به وایي مونځ به کوي زکات به ورکوي سم دم مسلمان به وي او دی به پته لګي ته کافر وایي نو ولې کافر ته وایي چې مړي اوري ولې کافر ته وایي چې مړي نه اوري ولې کافر ځکه ته په مانځه کې لاسونه اوچتای ولې کافر ځکه ته په مانځه کې لاسونه نه اوچتای. دا خبرې دي دا خبرې دي ودې باندې یو طرف کافر او بل طرف مسلمان یو طرف کافر او بل طرف مسلمان. مې دا مبدا خو دا غي فتوا ته وګوره خو بیا ځان له خبره ده خو زما فتوا دا د نظام چې کلمه وي مسلمان دی. یقین په الله او چې ما ورته خبر وکړه هغه په ډرګ په ټلیفون کې ماته جوړ دی ما ورته په جواب کې بیا وی مې داسې مسلې به هر حال تپوس نه پکار خو چې تا تپوس کو زه به جواب در کوم ځکه چې داسې خلک شته چې کېدای شي زما د خبره ته ودی باندې ژوند زما را لنډ کړي خو چې تا تپوس کړې زه به جواب در کوم تا تپوس کړې زه به جواب در کوم. ما ته قسم په الله چې خبره داسې جوړه شو نو زموږ په ملکونو کې امن دی. زه دا نه وایم چې دا زه یو خاص خلک یادوم زما په پاکستان کې کوڅو په مسلمان ډس کوي نظام دا جهاد نه دی دا څنګه جهاد دی یاره هغې طرف ته هغه وایي نری تکبیر الله اکبر د دې طرفه دا وایي نری تکبیر الله اکبر کو په افغانستان کې دی هغې طرف ته هغه وایي نری تکبیر الله اکبر د دې طرفه دی وایي نری تکبیر الله اکبر دا څه کومه معامله جوړه ده. د دې وجې خو نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي وي آخر زمانه به داسې راشي چې القاتل والمقتول کلاهما فی النار قاتل او مقتول دواړه به ورته ځي دواړه به ورته ځي چې څوک مرګ کوي دی به هم دوزخ ته روان یا څوک چې مري هغه به هم څه دي هغه به هم جهنم ته روان دا ولې قاتل خو جهنم ته ځکه چې د مسلمان وجه نو دا کم چې مړ شو نو دی به ولې جهنم ته ځي نبي علیه السلام به فرمایلي دم اراده کړې وه د قتل که نه دی چې دا مړ شو دم اراده کړې وه د مسلمان د قتل. نن دنیا کې د کافر سره جهاد لږ دی او د مسلمان سره جهاد زیات دی. تاسو وګورئ هر ځای کې مسلمان مل جنګېږي مسلمان د مسلمان سره اړم دی مسلمان د مسلمان سره اړم دی د دې وجې نه هغه تماشه کوي زمونږ او موږ په یو بل رانښتي او هغوی خایب دي. هر یو فرقه رالګي په بل باندې کفر فتوا لګوي دا کافر دی صرف کافر داسې دی چې هغه مسلمان ته مسلمان وي مسلمان یو بل ته مسلمان نه وي صرف کافر موږ ته مسلمان وي. ما چې کله د ورځې سوال ته یو عالم راغلی یو خبره وکړه زما ډېره زیاته خوښه شوه هغه وایي د خدای دپاره دا وړې وړې مسلې شاته کېدی کومه مین خبره چې ده د الله کلمه اوچتول په دنیا کې او د دې تبلیغ کول دا شروع کوي. کافر زمونږ د اسلام د سره نه مني او مونږ وایو نه دی پکې دا چل کوي دی پکې دا چل کوي دی کافر دی کافر دی. د دې داسې مثال دی یو ونه ده ځان دا توت دی او ته وایې بکاڼه ده زما ستا په دې باندې جنګ دی او درېمګړی راشي هغه وایي دا راسره ونه ده نه ځام ونه ده خو توت دی او دا بل هم وایي دا ونه ده خو بکاڼه ده او درېمګړی راغی وایي دا راسره ونه نه ده نو مونږ به څه کوو دا درېمګړی به لومبې مطمئن کوو که نه چې ونه خو ده ونه ده خو جنګ زمونږ په دې دی چې څوک وایي توت ده څوک بکاڼه ده کافر وایي دا اسلام د سره اسلام دی دا سره دین نه دی نو په کار دا چې مونږ کافر مطمئن کوو مونږ هغه پرېښی دی دې کې اړم شوي یو چې نه ته وایي دا دی او دا دی څوک چې زما اسلام د سره مني نه اول خو هغه مطمئن که که نه څوک چې د ونې ته د سره ونه وایي نه هغه هم به یې مطمئن که دا ورستۍ خبرې چې بکاڼه ده کو توت دی
مې بالکل واقعیتا خبره داسې ده. موږ هغه اصل خبره پرېښه په خپلو کې اړم شوي په یو بل باندې موږ راایښې. حالانکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی وی کو چرته د یو مسلمان په مرګ کې، د یو بیګناه مسلمان په مرګ کې د 2 اسمانونو فرشتي او د ځمکې تمام انسانان او فریان دا د یو مسلمان په مرګ کې راجمع شي، بیګناه هغه قتل کی، الله تبارک وتعالی به دا ټول جهنم ته اچوي. حدیث مبارک دی. کو چرته د یو مسلمان بیګناه قتل کی، د 2 اسمانونو فرشتي او د تمام ځمکو انسانان او فریان دا یو ځای شو، دا یو انسان بیګناه قتل کو، الله به دا ټول جهنم ته ورواچي. د یو مسلمان قتل دومره لوی ګناه لري. مونږ په کلي کې وګورو، بس څه چل دی، ما سره په پوله باندې خبره وه نو بس قتل مې کړو، بس ما ته یې کنځل وکړو قتل مې کړو. دا سوچ وکړه، دا سوچ چې زه دا مسلمان قتلوم، زه خپله ټکانه کوم ځای تیار وم. چا چې یو مسلمان قصدن او عمدن بیګناه قتل کو، د ده ټکانه اور د جهنم دی، اور د جهنم دی، به جهنم ته ځي. د مسلمان قتل دومره لویه ګناه ده.